د زابل یو شمېر اوسیدونکي وایي دوی د روغتیا په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او په سیمه کې ورته لازمي روغتیایي اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. دغه خلک چې زیات یې په ولسوالیو کې ژوند کوي د عامې روغتیا چارواکي په وظیفوي غفلت تورنوي او زیاتوي چې په کلینیکونو کې یوازې هغه کسانو ته درمل ورکول کیږي چې واسطه ولري. د خلکو په وینا په زیاتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمات کمزوري دي او د ناروغانو درملنه پر وخت نه ترسره کیږي. خلک دغه راز زیاتوي چې ډیر کله داسې ناروغان ورته پیدا کیږي چې په ولسوالیو کې درملنه ناشونې وي او تر څو چې مرکز کلا ته رسوي په لاره کې مړه سي. د دوی په خبره په ولسوالیو کې فعاله کلینیکونه د ډیرو عادي ناروغیو درملنه هم نسي کولای او په ډیره کم اندازه درمل ورکول کیږي. نوم خیر الله کراک اوسېدون خیر نه ورکوي چاته هم شی دوه پاکټه چې هر څه اصلي هغه ته هغه دوه پاکټه ګولۍ ورکوي ټولو ته به شی نه ورکوي دی خاص چا نه سته نه تداوي سته نه شی سته شی له بله خو دا ټولو خلکو تورماتون یو سړی چې وایسته لري یا ډېر شناخته یې هغه ته خامخا شی به ورکوي هر شی ته نه ورکوي. کار خاص ته وایسته دی وایسته که نه یم نو خصوصي ورسې مریض وروي امبولانس هم لري دوا هم لري هر شی لري بس خو نو څو پاکټه ګولۍ درکړي نور نه ویشته کې وایي دا د دواخانې سره واخله به دا کوي که نه بس سره بخیر. کلینیک په پکرزو کې جوړ ده مګر اوس حالا دواوې نشته ښه دی دواوې شته هسې هغه مازې دواوې راځي هغه دی خلکو ته ورکوي چې هغه وایستې خلک نشته دی ډاکټران نشته هغه دی ډاکټران چې د دې کمپاوډران یې دواوې خرڅوي هلته اوس دواوې خلکو ته ورکوي بیا شخصي دواخانې ورته ایښي شخصي دواوې. د زابل والي بسم الله افغان مل هم د زابل د اوسیدونکو دغه ستونزې پر ځای ګڼي او زیاتوي چې د روغتیا په برخه کې خلک زیاتې ستونزې لري. افغان مل دا مني چې په ځینو ولسوالیو کې روغتیایي خدمات پر نشت حساب دي او په ځینو ولسوالیو کې موجوده کلینیکونه خلکو ته سم خدمات نه وړاندې کوي. والي ژمنه کوي چې دغه موضوع به په جدي توګه وڅاري. د روغتیا په برخه کې موږ کافي مشکلات لرو په دې کې شک نشته. امیدوار یم چې د مشکلاتو ته جدي توجه وشي. شپږ کلینیکونه چې زما په وروستي سفر کې د وزیر صاحب سره د ملاقاتونو او د لیدنو په نتیجه کې منظور سوي دي امیدوار یم چې هغه ډېر ژر د هغوی کار شروع شي په هغه ولسوالیو کې چې ډېرې مهمې دي البته چې ټولې موږ لپاره مهم دي چې هغه د اولویت حق ورکولی شو یعنې رسیدګي ورته کولی شو مهمې په دې خاطر چې موږ هغوی ته په اسانۍ سره ډاکټر صاحبان رسیدګي کولی شي څارنه یې کیدای شي پوښتنه یې کیدای شي او امکانات ورته رسیدای شي شرایط آماده دي هلته. د زابل په مرکز کلات کې یوازې یو دولتي سل بستریز روغتون شته چې لا هم مجهز نه بلل کیږي. د مرکز کلات په شمول د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکي د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې لپاره کندهار ښار ته راځي.